أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا دوه آیاتونه مبارک د سوره بقره آخري آیاتونه دي. د دې آیاتونو مبارکو ډیر خصوصیات او فضائل په احادیثو مبارکو کې ذکر دي. څومره آیاتونو مبارک د قرآن مجید الله پاک را لېږلي دي د ځمکې ته نبی علیه السلام ته د وحی په شکل کې، نو هغې سره حضرت جبرائیل علیه السلام د اسمانونو نه د ځمکې ته راکوز شوی دی او نبی علیه السلام ته حواله کړي دي. او دا دوه آیاتونه مبارک داسې دي چې دا د جبرائیل علیه السلام د واسطې نه بغیر الله پاک د خپل عرش د پاسه نبی علیه السلام ته ورکړي دي. دغه وجه ده چې د دې د تلاوت هم ډېر برکات او فضایل دي چې څوک د ماسخوتن د مونځ نه وروستو او د اوده کېدلو نه مخکې د دې دواړو آیاتونو مبارکو تلاوت وکړي، نو په یو روایت کې دی چې دا به د ده دپاره کافي وګرځي، او په دویم روایت کې دا فضیلت ذکر دی چې ده ته به د قیام اللیل یعنی د تهجد برابر الله پاک ثواب ورکړي. دومره قیمتي آیتونه دي، دومره فضیلت والا آیتونه دي چې یو ځل د دې تلاوت د ماسخوتن د مونځ نه وروسته څوک وکړي الله پاک به ده ته د تهجد برابر ثواب ورکړي. دا څومره آسان عمل دی او خیر او برکت او اجر او ثواب یې څومره ډېر زیات دی. بیا صحابه خپلو بیبیانو ته خپلو بچو ته د دې آیاتونو مبارکو تعلیم ورکړی او صحابه به هله وده کېدل چې هغوی به د دې دوو آیاتونو مبارکو تلاوت وکړو. او په بل روایت کې نبی علیه السلام فرمایلی دی
چې دا 2 آیاتونه الله پاک ماته د جنت د خزانو نه راکړي دي. یعنې دا د جنت خزانه ده چې څوک د دې تلاوت کوي الله پاک به ورته د جنت لاره اسانوي. نو دا 2 آیاتونه مبارک دا د معراج په شپه باندې الله پاک براه راست نبی علیه السلام ته ورکړل. نو دا د معراج یوه تحفه ده دا 2 آیاتونه. او دغه شان دا 15 وخته مونځ چې فرض شوی دی دا هم د معراج د شپې تحفه ده. او درېمه تحفه د معراج د شپې هغه دا وه چې الله پاک نبی علیه السلام ته وفرمایل چې زما کوم یو بنده په دنیا کې د شرک نه ځان بچ وساته تر مرګه پورې، نو که دی هر څومره ګناهګار وي د ده به زه مغفرت او بخښنه کومه. نو څومره زبردسته خبر ده، زبردستې تحفې دي د الله پاک د طرف نه. نو دا قبلول پکار دی او دا په خپل عمل کې راوستل پکار دي. نو تلاوت آسان دی چې موږ په خپل هم د دې تلاوت کو، خپلو بیبیانو ته خپلو بچو ته هم د دې تعلیم ورکو، دا پې زده کو او هره شپه چې هغې زموږ په نګرانۍ کې د دې تلاوت کوي. په خپله موږ تلاوت کو او هغې باندې هم د دې تلاوت کو. نو چا چې یو عمل چاته وښودو او څومره خلق بیا هغه عمل کوي، نو دغه ښودونکي کس ته ده ته به د هغې ټولو کسانو د اجر او د ثواب برابر اجر او ثواب میلاویږي. څومره خلقو ستاسو په وینا باندې د آیتونو خلقو ته ورسول او هغې د دې تلاوت کوي، نو تاسو ته به خپل ځان د تلاوت ثواب میلاویږي. او ستاسو په وینا باندې څومره خلق د دې تلاوت کوي، نو د هغې ټولو چې څومره ثواب کیږي هغه به د یو کس ځان له هغې عمره ثواب کیږي. نو چې دا مونږه نورو مسلمانانو ته هم دا آیتونه ورسو او د دې دا فضیلت ورته بیان کو چې هغې هم دا تلاوت شروع کړي. نو په دې آیاتونو مبارکو کې الله پاک د هغې خبرو جواب کړی دی چې کوم د دې نه مخکې آیت مبارک کې د محاسبې او د حساب کتاب خبره ذکر شوې وه چې ستاسو په زړونو کې کومې وسوسې راځي، نو که هغه تاسو پټې ساتئ او که هغه ښکاره کوئ تاسو، نو تاسو سره به الله پاک د هغې حساب کتاب کوي. نو صحابه ډېر زیات پریشانه شو. نبی علیه السلام ته خپله پریشاني ښکاره کړله. نبی علیه السلام ته خو دغې آیاتونو مبارکو علم و چې دې نه مراد اختیاري وسوسې دي، غیر اختیاري وسوسې معاف دي. لیکن بیا هم سره د دې نبی علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې تاسو په دې آیاتونو باندې او د الله په حکمونو باندې تاسو کامل ایمان او یقین وساتئ او دا ووایئ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. دا کلمات نبی علیه السلام صحابو ته وښودل. نو هغه کلمات الله پاک په دې آیاتونو مبارکو کې نبی علیه السلام ته ورکړل. صحابو په دې باندې عمل وکړو. سمعنا موږ د الله پاک حکمونه واورېدل، واطعنا او موږ د زړه په خوشحالۍ سره قبول کړل. غفرانک ای زمونږ ربه موږ ستا نه بخښنه غواړو. ربنا ای زمونږ ربه والیک المصیر او ستا طرف ته زمونږ د ټولو واپس کېدل دي. نو بیا ورپسې د آخري آیت مبارک کې الله پاک هغه خبره ذکر کړله چې کومه د انسان په طاقت کې ده، نو په دې باندې دی مکلف دی، د هغې حساب کتاب به کېږي. او چې کومه د طاقت نه بهر ده، نو د هغې د سره حساب کتاب نشته دی. هغه الله پاک په ده باندې جبر او زیاتی پرې نه کوي. آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه، بما په هغه کتاب باندې انزل چې نازل شوی دی الیه هغه ته من ربه د هغه د رب د طرفه. یعنې بما انزل الیه نه مراد دا قرآن مجید دی چې نبی علیه السلام اول په خپله په دې باندې ایمان راوړی دی. والمؤمنون او بیا ټولو مؤمنانو په دې باندې ایمان راوړی دی. نو یوازې په قرآن مجید باندې ایمان راوړل دا کافي نه دي، تر څو پورې چې د ایمان نور تفصیلات چې کوم دی آیت کې بیانېږي په هغې باندې د انسان ایمان نه وي، نو صرف په قرآن مجید باندې ایمان د ده دپاره کافي نه دی. نو د هغې تفصیل بیانوي چې قرآن مجید باندې ایمان نه مراد څه دی. کلن دی ټولو آمنا ایمان راوړی دی بالله په الله پاک باندې.
که یو کس وایي چې قرآن مجید باندې می ایمان دی او په الله باندې ایمان نه نو دغه ایمان د قابل قبول نه دی. نو په الله باندې ایمان چې الله یو دی، په ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی، په عباداتو او اختیاراتو کې یو دی، داسې ایمان د الله په ذات باندې ساتل. وملائکته او د هغه په ټولو فرشتو باندې د ټولو خلقو ایمان راوړی دی. د یوې فرشتې نه انکار کول د ټولو فرشتو نه انکار کول دی. فرشتې د الله پاک نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا دی، خو هغه نور چې هغه مخلوق دی. بعضې خلق وایي دا د الله د نور نه پیدا دي، د الله د نور نه دی پیدا. د الله چې کوم نور مخلوق دی، الله کوم نور پیدا کړی دی، نو د هغې نور نه دا فرشتې پیدا کړي دي. په دې کې نر او ماده نشته دی، د دې اولاد نه پیدا کېږي، د دې غم خادي نشته دی، د دې ستړي کېدل نشته دی، خوړل څکل نشته دی. د دې خوړل څکل څه دي؟ سبحان الله سبحان الله، دا د دې خوراک څښاک دی. دغه شان بیماری ورته نه راځي. او مرګ څنګه چې انسانانو باندې راځي نو داسې مرګ په هغې باندې نشته دی، بلکې قیامت کې چې کله قیامت قایمیږي نو دا ټولې فرشتې به وفات کېږي. نو د هغې نه مخکې د فرشتو موت دا ثابت نه دی، او دغه فرشتې د الله پاک نافرمانی نه کوي، ځکه د نافرمانۍ ماده پکې الله پاک نه دی ایښی. نو د الله نافرمانی نه کوي، شپه ورځ د الله تابعداري، شپه ورځ د الله پاک عبادت. او تعداد د فرشتو څومره دی؟ بر اسمانونو کې چې کومه کعبه ده او قبله ده د فرشتو چې بیت المعمور ورته ویلی شي، روزانه د هغې نه 80,000 فرشتې طواف کوي او تر قیامته پورې بیا د هغه فرشتو نمبر نه راځي. نو دې نه پته لګي چې د فرشتو تعداد څومره ډیر دی. نو په ټولو فرشتو باندې ایمان راوړل. وکتبه، کتب د کتاب جمع ده، په ټولو آسماني کتابونو باندې، د الله په ټولو کتابونو باندې چې دا ټول په خپل خپل وخت کې حق او سچ کتابونو. تورات کتاب په حضرت موسی علیه السلام نازل شوی دی، انجیل کتاب په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی دی، زبور کتاب په حضرت داود علیه السلام نازل شوی دی، او قرآن مجید چې زمونږ مخې ته پروت دی دا په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. او دې نه علاوه 100 صحیفې دي په مختلفو پیغمبرانو باندې الله پاک نازل کړي دي. نو ټول آسماني 104 کتابونه دي. په دې ټولو کتابونو او صحیفو باندې ایمان راوړل دا د مسلمان دپاره ضروري دي. که یو کتاب نه انکار کوي، یو کس وایي تورات نه منم نو دی مسلمان نه دی، یو کس وایي انجیل نه منم دی مسلمان نه دی، یو کس وایي زبور نه منم دی مسلمان نه دی، یو کس وایي په دې 100 صحیفو کې یو صحیفه نه منم دی مسلمان نه دی. ایمان به په ټولو باندې وي او عمل به په قرآن مجید باندې وي، ځکه د قرآن مجید راتللو سره ټول آسماني کتابونه او صحیفې د هغې حکمونه منسوخ وګرځېدل. قابل عمل کتاب تر قیامته پورې صرف او صرف قرآن مجید دی. نو ایمان زمونږ په ټولو کتابونو باندې دی. ورسوله، رسول د رسول جمع ده، د الله په ټولو پیغمبرانو باندې زمونږ ایمان دی. د یو پیغمبر نه انکار کول د ټولو پیغمبرانو نه انکار کول دی. نو زمونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان دی. لا نفرقو، منګه فرق نکو، جدایی نه راولو، بین احد په منځ د یو پیغمبر کې، من رسوله د ډلې د پیغمبرانو نه. څومره پیغمبران الله پاک را لیږلي دي چې په یو روایت کې 1,24,000 او په بل روایت کې 2,24,000 ذکر دي. هر څومره چې وي په هغې ټولو باندې زمونږ ایمان دی. وقالو او اوویل دوی، سمعنا چې منګه واورېدو حکم د الله چې کوم مخکې ذکر شو، یحاسبکم به الله. دا حکم او د دې نه علاوه څومره حکمونه د قرآن مجید دي دا ټول منګه واورېدل. واطعنا، او په خوشحالۍ سره منګه ومنل، منګ به په دې باندې عمل کوو. نو څوک چې د عمل اراده وکړي الله پاک توفیق ورکوي. غفرانک، بخنه غواړو منګه ستانه، ربنا ای زمونږ ربه. دا غفرانک لفظ د باتروم نه چې سړی راوځي نو په مسنون کې مې دعاګانې دي، یو په هغې کې غفرانک هم شته دی چې بهر راوځي نو بیا د غفرانک ووایي. او بله دعا الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، دغه دعا هم شته دی.
خو باتروم کې دننه دعاګانې لوستل نشته، باتروم نه بهر لوستل دي. ربنا ای زمونږ ربه و الیک المصیر، او ستا طرف ته زمونږ د ټولو واپس کېدل دي. نو ته چې کوم حساب کتاب زمونږ سره کې نو ای الله په هغې کې مونږ سره اساني وکړه. لا یکلف الله، تکلیف نه ورکوي الله پاک نفسا یو کس ته الا وسعها، مګر د هغه د طاقت مناسب. موږ پښتو کې وایو وس، نو دا وسع دی اصل کې، ان د هغه د وس مطابق چې څومره د انسان وس دی، څومره د انسان طاقت دی، هغومره الله پاک په هغه باندې بوج اچوي، د هغې نه پې زیات بوج نه اچوي. مثال یې داسې دی چې په مونځ کې قیام ودرېدل دا فرض دی. اوس یو کس دی هغه کمزوری دی، ضعیف العمر دی، د ضعف او د کمزورۍ په وجه ودرېدلی نشي، نو دته قیام معاف دی، دی په ناسته مونځ کوي. بیمار دی، د بیمارۍ په وجه بدن کې طاقت نشته دی او دی ودرېدلی نشي په مونځ کې، نو دته قیام دغه فرض ورته معاف دی، په ناسته دی مونځو کې. یا د روژې میاشت را روانه ده، یو کس دومره ضعیف العمر دی چې بدن کې طاقت د روژو نیولو نشته دی، نو دی د فدیه ورکړي. یا دی دومره بیمار دی چې بیماری دې سره سوا کېږي، روژې نیولو سره دی هلاکت ته غورځېږي، نو دته روژه نیول نشته دی، ځکه د په طاقت کې نشته دی. یو کس غریب دی، نو په هغه باندې زکات نه دی فرض، په هغه باندې حج نه دی فرض، ځکه د طاقت نه دا خبره بهر ده. نو څومره چې د انسان طاقت وي، هغومره الله پاک په هغه انسان باندې بوج اچوي، د هغه د طاقت نه زیات بوج په چا باندې الله پاک نه اچوي. لها د دې نفس دپاره ما کسبت، بدلا د هغې عمل ده چې دا ارادتن کسب کړی وي، د هغې ارادې کړي بیا یې هغه عمل هم کړی دی، نو ده ته به د هغې اجر او ثواب میلاویږي. وعلیها، او په ده باندې به بوج د ګناه وي، مکتسبت، د هغې ګناه چې ده کسب کړې ده، ارادتن ارادې کړې ده او د ارادې نه پسې هغه ګناه کړې ده، ارادې کړې ده او د ارادې نه پسې نیکي کړې ده، نو په دواړو باندې به دته جزا او سزا میلاویږي. نیکه ارادې کړې ده، نیک کار یې کړی دی، ثواب به میلاویږي. بده ارادې کړې ده او بد کار یې کړی ده، ګناه کار یې کړی دی، په هغې به سزا میلاویږي. اوس یو جامع دعا الله پاک ښیي، ښایسته دعا موږ ته ښیي چې تاسو د الله پاک نه دعا غواړئ نو داسې وغواړئ. ربنا ای زمونږ ربه لا تؤاخذنا، مه نیسه مونږه، ان نسینا که چرې هیر کو مونږه، زمونږ نه خبره هیره شي، په هیره سره مونږ نه څه کمی کوتاهي وشي، نو ای الله ته په هغې باندې مونږه مه رانیسه. اوس یو انسان دی، د هغه روژه ده او روژه ترې نه هیره شوله او ده په مړه ګېډه خوراک وکړو په هیره سره، د ده روژه کې هېڅ نقصان نه دی راغلی، چې کله ورته یاد شو خپله روژه دې پوره کړي، هغه دې سر ته ورسوي، په هیره باندې روژه نه ماتېږي. او کم کس چې په هیره باندې خوراک کوي او بل کس یې ویني، دی وایي زه ورته یادوم چې خو روژه ده، نو هغه ته دې وګوري د هغه حالت ته، که حالت یې کمزوری وي نو بیا دې ورته نه ور یادوي، او که نه حالت یې ښه وي صحتمند دي نو بیا دې ورته روژه ور یاده کړي چې دا خو روژه ده، ستا نه روژه هیره ده. نو که په هیره باندې یو انسان په مړه ګېډه خوراک وکړو نو د ده روژې ته پې هېڅ نقصان نه رسېږي. خو مونځ په هیره باندې ماتېږي، که په هیره باندې یو انسان په مونځ کې خبرې وکړلې نو بس د ده مونځ مات شو، مونځ به بیا د سره کوي، ځکه مونځ د سره کول د لپاره آسان کار دی، او که روژه په هیره باندې د ماتېدلو حکم وی نو بیا روژه نیول د ده لپاره ګران کار و. نو په دې وجه باندې دغه مشقت والا عمل کې چې روژه ده په هغې کې هیره الله پاک معاف کړله. یو صحابي چې هغه په هیره باندې په روژه کې په مړه ګېډه باندې خوراک کړی و، په منډه منډه نبي علیه السلام ته راغی، زما نه خو ډېره لویه ګناه وشوله. وایي څه ګناه ده نه وشوه؟ وایي زما روژه وه او زما نه هیر و او په مړه ګېډه باندې مې خوراک وکړ. نبي علیه السلام ورته وفرمیل انما اطعمک الله، بېشکه الله پاک په تا باندې خوراک کړی دی او په تا باندې څکل کړي دي، دا د الله پاک مهرباني وه چې په تا باندې خوړل څکل د روژې په حالت کې وکړل، نو په هیره سره روژه نه ماتېږي. او اخطأنا، یا موږ نه په خطا سره یو کار وشي، نو خطا سره که انسان نه څه وشو نو په هغې باندې هم دی ګناهګار نه دی، نو ای الله د دې خبرو موږ ته معافي وکړه، په دې باندې موږ باندې ګرفت مه کوه. ربنا ای زمونږ ربه
ولا تحمل علينا او ما چوه په موږ باندې اسرن بوج کما حملته لکه څنګه چې تا بوج اچولیو علی الذین من قبلنا په هغې کسانو باندې چې زموږ نه مخکې تیر شوي دي مخکنو امتونو باندې الله پاک ګران ګران حکمونه نازل کړي چې یو په هغې کې د زکات مسله وه په موږ باندې زکات 2.5% په سلو کې 2.5 روپۍ 40 روپۍ د زکات ده په هغې باندې 25% زکات و چې په سلو کې به هغې 25 روپۍ ورکولې نو په لاک کې 25,000 روپۍ جوړېږي د هغې نه او زموږ دپاره په لاک کې 15,000 روپۍ زکات دی نو 2.5 په لاک کې 2.5 روپۍ جوړېږي 2.5 په حساب باندې 5,000 بیا په 2 لاکو کې جوړېږي نو د یو د هغې باندې دا حکم سخت و چې هغې باندې زکات 25% و دغه شان چې هغې به یو ګناه وکړله نو فرشته به د شپې راغله او د هغې په دروازه باندې به هغه ګناه ولیکله چې د فلاني کسو دا ګناه کړې ده نو دې امت سره الله پاک دا مهرباني وکړله که دا حکم او دا عمل د دې امت سره هم وی زمونږ به چا سره سترګې نشوې لګېدلې ګناهونه به ټول لیکل کېدل او خلقو ته به ښکاره کېدل نو دا هم الله پاک مهرباني وکړله چې زمونږ پرده پوشي یې وکړله او قیامت کې به هم الله پاک د خپلو بندګانو پرده پوشي کوي یو ګناهګار بنده به الله پاک راوغواړي او ورته به وفرمایي ځان له پټ په پټه باندې چې زما بنده دا ګناه دې کړې وه او دا مې کړې ده دا ګناه دې کړې وه او دا مې هم کړې ده ټول یو ګناه به ورته الله پاک یاد کړي او دی به وایي چې به زه خو هلاک شومه زه خو تباه شومه چې دا دومره ګناهونه زما په عملنامه کې لیکلي دي او دی به اقرار هم کوي د ده یاداشت به مې چې او دا مې کړي دي هېرېږي به ترې نه چې نه دا ګناه خو ما نه ده کړې دا راپسې هسې لیکلې شوې ده نو الله پاک به ورته وفرمایي چې زما بنده چې څنګه مې در باندې په دنیا کې پرده اچولې وه نو دغه شان در باندې اوس هم پرده اچومه دا ټول ګناهونه مې درته معاف کړل زه جنت ته لاړ شه دا د الله پاک مهرباني ده نو دا په هغه خلقو باندې چې کوم مخکني امتونه تیر شوي دي د هغې ګناهونه به لیکلی کېدله دغه شان چې د هغې به کپړې پلیتې شوې څه ګندګي به په کپړه باندې پرېوتله نو د هغې دپاره حکم دا و چې دا کپړه به تاسو د کپړو نه کټ کوئ دا په اوبو باندې ستاسو دپاره د پاکۍ حکم نشته دی دې امت سره الله پاک مهرباني وکړله چې دا کپړه ووینځه هغې ګندګۍ اثر به ترې ختم شي بیا هغه استعمالوه په هغې باندې لمونځ کوه په هغې کې عبادت کوه نو دا څومره ګران کار به چې انسان قیمتي کپړې واچوي لږ شان ځای پلیت شي او بیا حکم و چې دا به په قینچۍ باندې کټ کې یا دا به ته په اور باندې سوځې نو دا هم د الله پاک مهرباني ده وی هغه ګران احکامات چې کوم مخکنو امتونو باندې الله ته نازل کړي و هغې ته د حکم کړی نو د هغې ګرانو حکمونو نه زمونږ حفاظت وکړه نو الله پاک مهرباني وکړله او هغه شان ګران حکمونه هغې په موږ باندې نازل نه کړل دغه شان یو انسان به مرتد شو ایمان او اسلام به یې پرېښودو نو د هغه توبه به الله پاک نه قبلوله حکم د هغه دپاره دا و چې دی د فورا قتل کړی شي هغه ته مهلت نه په دې امت کې که یو کس اسلام او ایمان پرېږدي بیا هم الله پاک هغه ته مهلت ورکوي که دی توبه وباسي نو الله پاک د هغه توبه قبلوي دغه شان مال غنیمت او د قربانۍ غوښه دا خوړل د هغې امتونو دپاره حرام و د هغې دپاره حکم دا چې دا مال غنیمت چې د جهاد په نتیجه کې تاسو راجمع کې دا به یو ځای کې کېدی هغې پسې به د آسمان نه اور راکوز شو هغه به یې وسوځو دا به د دې د قبولیت نښه وه چې دا مال غنیمت پسې دا اور راغی دا وسوځېدو نو دا جهاد د دې مجاهدینو الله پاک قبول کړی دی دغه مال غنیمت د هغې دپاره حلال نه د امت دپاره حلال دی دغه شان د قربانۍ غوښې حکم دا چې دا به کېدی د آسمان نه به اور راشي او دا به وسوځېږي نو ستاسو قرباني به قبولوي نو هغې دپاره د قربانۍ غوښه خوړل دا حلال نه زموږ دپاره الله پاک مال غنیمت هم حلال کړی دی او د قربانۍ غوښه خوړل دا هم الله پاک زموږ دپاره حلال ګرځولی دی دغه شان تیمم دا د نورو امتونو دپاره نو د اودس قایم مقام نو
بلکې اودس به کوو هغې په اوبو باندې یا به غسل کوو چې د غسل به ضرورت و د دې امت دپاره الله پاک اجازت وکړو چې اوبه نشته دی یا د اوبو استعمال د ده دپاره ښه نه دی نو دی د اودس دپاره هم تیمم کولی شي او دی د غسل دپاره هم تیمم کولی شي دغه شان د هغې خلقو دپاره یو ګران حکم دا هم و چې د هغې مونځ صرف په مسجد کې جایز و د مسجد نه بهر په بل هیڅ ځای کې جایز نه و نو دا د هغې دپاره ګران کار و چې کله به هغې په سفر باندې روانېدل نو په یو اندازه به روانېدل سفر باندې چې د ماسپښین د مونځ وخت راځي نو چې موږ فلاني ځای ته مسجد ته ورسېږو نو هلته مسجد کې به یې مونځ ادا کوو دې امت سره الله پاک مهرباني وکړله چې هر ځای ستاسو دپاره مسجد دی که هغه د روډ د پاسه تاسو ودرېږئ مونځ کوئ یو طرف ته ودرېږئ او که تاسو په کور کې کوئ او که تاسو په پټي کې او که په دکان کې کوئ نو ستاسو مونځ صحیح دی نو دا ټول ګران احکاماتو چې دا په مخکنو امتونو باندې الله پاک فرض کړو او په دې آیت مبارک کې د دې دعا غوښتې ده چې ای الله هغه شان ګران احکامات مشکل احکامات هغه په موږ باندې منازلوه ربنا ای زمونږ ربه ولا تحملنا او بوج ما چوه په موږ باندې ما د هغه څیز لا طاقت لنا به چې نشته دی طاقت زمونږه د هغې چې د هغه بوج اوچتولو زمونږ طاقت نشته دی نو دومره بوج ای الله په موږ باندې مه بار کوه واعف عنا او ای الله معافي وکړه موږ ته زمونږ د لویو ګناهونو واغفر لنا او بخنه وکړه موږ ته زمونږ د وړو ګناهونو یعنی ای الله زمونږ کبیره زمونږ صغیره ګناهونه معاف کا ورحمنا او ای الله په موږ باندې رحم وکړه انت مولانا تو زمونږ آقا او مالک مولا معنی د آقا کارساز ته زمونږ کارساز یې فانصرنا نو تو مدد وکړه زمونږ سره علی القوم الکافرین د کافر قوم په مقابله کې نو بهترینه دعا ده چې دا دعا مونږه د خپلو دعاګانو حصه وګرځو کم از کم د آخري الفاظ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین چې کم از کم دا مونږه په خپلو دعاګانو کې شامل کو او که د هغه ځای نه څوک شاملولی شي ربنا لا تؤاخذنا نو ډېره بهتره او ډېره ښکلې خبرې دي ښکلې دعاګانې دي آمن الرسول ایمان روړی دی رسول صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی هغه ته من ربه د هغه د رب د طرفه والمؤمنون او ټولو مؤمنانو په قرآن مجید باندې ایمان روړی دی کل آمن بالله دی ټولو ایمان روړی دی په الله پاک باندې وملائکته او د هغه په ټولو فرشتو باندې وکتبه او د هغه په ټولو آسماني کتابونو او صحیفو باندې ورسله او د هغه په ټولو پیغمبرانو باندې لا نفرق منګه فرق نکو جدائی نه راولو بین احد په منځ د یو پیغمبر کې من رسوله د ډلې د پیغمبرانو نه چې دا پیغمبر منو دا نه منو وی دا موږ نکو بلکې ټولو پیغمبرانو باندې زمونږ ایمان دی وقالو او دی وویل سمعنا منګه واورېدو حکم د الله واطعنا او په خوشحالۍ سره ومنو غفرانک بخنه غواړو ستانه ربنا ای زمونږ ربه و الیک المصیر او ستا طرف ته زمونږ د ټولو واپس کېدل دي لا یکلف الله نفسا تکلیف نه ورکوي الله پاک یو کس ته الا وسعها مگر داغه د وس مناسب داغه د طاقت مناسب لها د دغه نفس دپاره د دغه کس دپاره ما کسبت بدلا د هغې عمل ده چې دو ارادتن کسب کړی وي وعليها او په ده باندې به ګناه او بوج وي مکتسبت د هغې ګناه چې ده کسب کړي وي ارادتن ربنا ای زمونږ ربه لا تؤاخذنا منیسه مونږه ان نسینا کچرې په هیره وشي زمونږ نه او اخطأنا یا په خطا سره زمونږ نه څه کار وشي ربنا ای زمونږ ربه ولا تحمل علینا او بوج ما چوه په مونږ باندې اسرا درون بوج کما حملته لکه څنګه چې تا دا بوج اچولی علی الذین من قبلنا په هغې کسانو باندې چې زموږ نه مخکې تیر شوي دي چې هغه مخکني امتونو په هغې باندې ګران ګران حکمونه نازل شوي وو
ربنا ای زمونږ ربه ولا تحملنا او بوج ما چوه په موږ باندې ما د هغه څیز لا طاقت لنا چې نشته دی طاقت زمونږ به د هغې بوج اوچتولو چې کوم ګران احکامات دي مشکل احکامات دي او موږ عمل کې نشو راوستلی نو ای الله داسې بوج په موږ باندې ما چوه واعف عنا معافي وکړه موږ ته زموږ د لویو ګناهونو واغفر لنا او بخښنه وکړه موږ ته زموږ د وړو ګناهونو وارحمنا او رحم وکړه په موږ باندې انت مولانا ته زموږ آقا او کارسازي فانصرنا مدد وکړه زموږ سره على القوم الكافرين د کافر قوم په مقابله کې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما د روژې میاشت را روانه ده درس نن نه چوټي شوله روژه د الله پاک په خیر سره تیره کړي بیا به انشاءالله درس نوي صورت نه شروع کوو دعا وکړئ چې الله پاک دا مبارکه میاشت په موږ ټولو باندې په خیر او عافیت سره تیره کړي او الله پاک د دې میاشتې چې کوم آداب دي د دې کوم عبادات دي کوم معمولات دي روژې نیول دي تراویح کول دي ختمونه کول دي تلاوتونه ذکر اذکار درود شریف الله پاک دا ټوله میاشت زمونږ په عباداتو کې تیره کړي د نفس او د شیطان د حملونه الله پاک زمونږ حفاظت وکړي الله پاک زمونږ د روژو حفاظت وکړي زمونږ د تراویح حفاظت وکړي او زمونږ د بدن د ټولو اندامونو الله پاک د هر قسم ګناهونو نه حفاظت وکړي او زمونږ د بدن ټول اندامونه الله پاک ستا په تابعدارۍ کې او ستا په عبادت کې استعمال کړي او دا روژې نیول الله پاک مونږ ته آسان کړي تراویح کول راته آسان کړي تلاوت کول او په تراویح کې ختم کول دا مونږ ټولو ته آسان کړي او الله پاک دا رمضان المبارک میاشت زمونږ په ژوند کې بار بار راولي او د دې مبارک میاشت یې څومره برکات دي الله پاک زمونږ د ټولو هغه برکات پوره نصیب وګرځي څومره مشران وفات شوي دي والدین وفات شوي بیبیانې وفات شوي بچي رونه خویندې رشته داران دوستان ګاونډیان وفات شوي الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي د ټول امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي خصوصا د فلسطین شهدا په دعا کې یاد کې الله پاک د ټولو شهداو د شهادت بلندترین درجات نصیب وګرځي او الله پاک د ټولو مؤمنانو نارینه او زنانو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي د هغې مشرانو فیوزات د هغې برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي بیمارانو ته هم دعا کوي په دې مجلس کې بیماران دي کورونو کې دي اسپتالونو کې دي جسمانی روحاني ظاهري باطني بیماران دي نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي د ټولو بیمارانو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي د دې مبارکې میاشتې په خاطر باندې د روژو نیولو دپاره د روژې د میاشتې د عباداتو دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي د چا چې اولاد نشته دی دعا ورته وکړي چې الله پاک هغې ته نیک او صالح اولاد زر تر زره ورکړي او الله پاک بیا په هغه بچو باندې خوشحاله کړي او د چا چې بچي شته دی او د هغې تابعدار دي نو الله پاک د هغې د تابعدارۍ او د فرمانبردارۍ د صفت په هغې کې نور هم زیات کړي او کوم بچي د والدینو نافرمانه دي الله پاک هغې ټول د مور او پلار تابعدار او خدمتګزار جوړ کړي او د مور او پلار دعاګانې د هغې په حق کې قبول او منظور وګرځي او دغه بچي د دې مور او پلار د سترګو یخوالی او د زړه د خوشحالۍ او د سکون او د آرام او د راحت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي څومره مسلمانانو ته مشکلات دي مسائل دي پریشانې دي
دعا ورته وکړئ چې الله پاک د ټولو مشکلات آسان کړي او الله پاک د ټولو مسایل حل کړي، د ټولو پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي. زمونږ دا دعاګانې الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او زمونږ د درس دا سلسله د درس دا ملګري مونږ ټولو ته الله پاک په دې باندې استقامت نصیب وګرځي او تر آخر وخت پورې د درس قرآن سره د درس حدیث سره الله پاک مونږ وابسته وساتي او زمونږ دا تعلق او دا محبت او د قرآن مجید سره د دې درس سره تر آخر وخت پورې قایم او دائم وساتي او په خپل دربار کې الله پاک قبول او منظور وګرځي او په دې کې چې مونږ ته څه بیانېږي الله پاک مونږ ټولو ته په هغې باندې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. د دې قرآن مجید د ډېر تلاوت کولو، د صحیح تلاوت کولو، د دې په ترجمه او تفسیر باندې د ځان پویولو بیا په دې باندې د پوره عمل کولو الله پاک مونږ ټولو ته توفیق راکړي او د حرمین شریفینو سعادت، د حج مبارک سفر، د عمرې مبارک سفر الله پاک زمونږ د ټولو په ژوند کې بار نصیب وګرځي. دغه مبارک سفر زمونږ د ټولو په ژوند کې بار نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.